بسم الله الرحمن الرحیم. د نورانی قاعده اتم سبق دی مد ولن. مد ولن مد حروف مده چې دي دا درې دانې دي: واو، الف، یا. د الف څخه د مخه زور چې پر کم توري باندې وي دغه الف ته مده ویل کیږي. د واو د مخه چې پیش والا توري وي دغه واو ته مده ویل کیږي. د یا څخه د مخه چې زیر والا توري وي دغه یا ته مده ویل کیږي. نو دا کم سبق چې دی د ته مده حروف ویل کیږي. دا د مده سبق دی. دغه چې کښنه ته شور زده سي پر مخ باندې نوې سبق را روان دی. د مد ولن څخه ورسته هغه بیا کښنه په خپل ویلای سي. با الف زور با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا بلټ کشي مد به پر کوي. تا الف زور تا واو پیش تا یا زیر تا تو تی. ثا الف زور ثا واو پیش ثا یا زیر ثا ثو ثی. حا الف زور حا واو پیش حا یا زیر حا حو حی. خا الف زور خا واو پیش خا یا زیر خا خو خی. را الف زور را واو پیش را یا زیر را رو ری. زا الف زور زا واو پیش زا یا زیر زا زو زی. طا الف زور طا واو پیش طا یا زیر طا طو طی. ظا الف زور زا واو پیش زا یا زیر زا زو زی. فا الف زور فا واو پیش فا یا زیر فا فو فی. ها الف زور ها واو پیش ها یا زیر ها هو هی. یا الف زور یا واو پیش یا زیر یا یو یی. همزه الف زور همزه واو پیش همزه یا زیر او ای. جیم الف زور جیم واو پیش جیم یا زیر جا جو جی. دال الف زور دال واو پیش دال یا زیر دا دو دی. ذال الف زور ذال واو پیش ذال یا زیر ذا ذو ذی. سین الف زور سین واو پیش سین یا زیر سا سو سی. شین الف زور شین واو پیش شین یا زیر شا شو شی. صاد الف زور صاد واو پیش صاد یا زیر صا صو صی. ضاد الف زور ضاد واو پیش ضاد یا زیر ضا ضو ضی. عین الف زور عین واو پیش عین یا زیر عو عی. غین الف زور غین واو پیش غین یا زیر غا غو غی. قاف الف زور قاف واو پیش قاف یا زیر قا قو قی. کاف الف زور کاف واو پیش کاف یا زیر کا کو کی. لام الف زور لام واو پیش لام یا زیر لا لو لی. میم الف زور میم واو پیش میم یا زیر ما مو
نون الف زور نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا نو نی. واو الف زور وا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی، وا وو وی. دغه حروف مده، دغه مده چې دی دا لږ کشول غواړي، لږ به اوږده لکه وا وو وی. دا بیا لین حروف دي. لین حروف بیا هغه ته ویل کېږي چې د واو د مخه څخه زور والا تورې وي، د یا څخه د مخه هم زور والا تورې وي. د یا او د واو د مخه که چیرې زور والا تورې وو دې ته لین ویل کېږي. لکه تا وو زور تو تو، تا یا زور تی تی تو تی، ثا وو زور ثو، ثا یا زور ثی ثو ثی. دال وو زور دو، دال یا زور دی دو دی. ذال وو زور ذو، ذال یا زور ذی ذو ذی. را وو زور رو، را یا زور ری رو ری. زا وو زور زو، زا یا زور زی زو زی. سین وو زور سو، سین یا زور سی سو سی. شین وو زور شو، شین یا زور شی شو شی. صاد وو زور صو، صاد یا زور صی صو صی. ضاد وو زور طو، ضاد یا زور طی ضو ضی. طا وو زور طو، طا یا زور طی طو طی. ظا وو زور ضو، ظا یا زور ضی ضو ضی. لام وو زور لو، لام یا زور لی لو لی. نون وو زور نو، نون یا زور نی نو نی. حمزه وو زور او، حمزه یا زور ای او ای. با وو زور بو، با یا زور بی بو بی. جیم وو زور جو، جیم یا زور جی جو جی. حا وو زور حو، حا یا زور حی حو حی. خا وو زور خو، خا یا زور خی خو خی. عین وو زور عو، عین یا زور عی عو عی. غین وو زور غو، غین یا زور غی غو غی. فا وو زور فو، فا یا زور فی فو فی. قاف وو زور قو، قاف یا زور قی قو قی. کاف وو زور کو، کاف یا زور کی کو کی. میم وو زور مو، میم یا زور می مو می. واو وو زور وو، واو یا زور وی وو وی. ها وو زور هو، ها یا زور هی هو هی. یا وو زور یو، یا زور یی یو یی. که چیرې کشنی دغه مده او دغه لین ښه زده کړي، را روان سبق چې دی دا کشنی په خپله ویلی سي. ځکه په را روان سبق کې چې دی هغه مده او لین زیات دی. که مده او لین د ده زده وه، را روان سبق د ده خپله زده دی مکمل. صدق الله العلی العظیم.